السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځه د نن سبق چې دی هغه بیا هم ټینس دی. پاسټ پرفیکټ ټینس، پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، فعل مکمل جاری زمانه چې هم کار مکمل و هم جاری و. په دې کې به موږ تاته د دې استعمال، د دې صحیح استعمال پېژندنه درکوو. د دې کوم رول اصول آیډنټیټي چې دا به درته وایي. د هغه وروسته به جملې او مثالونه درته وایي. نو اوس به راسه اول د واره د دې تعریف ته. It shows an action which was started from a specific time of past and remained ongoing in past. دا یو داسې عمل ښکاره کوي چې هغه د یو وخته څخه شروع سولو، د یو خاص وخته څخه، او بیا درې وخته پورې لا جاري پاتې سولو. یو عمل، یو کار چې په تېر وخت کې شروع سو د یو خاص وخته څخه او جاري پاتې سولو، روان ولو په تېر وخت کې. یعنې هم د کار یوه برخه مکمله سوې ده، هم یوه برخه یې لا تر یو وخته پورې روانه وله. دا پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. د دې استعمال زده کول ډېر لازمي دي. او بل په دې کې به موږ تاسو ته د سینس او پار چې په دا ټینس کې اضافه دي، د نور ټینسو څخه دا جلا دي، را د بل شان کې اضافه دي. یو سینس یو پار، د دې صحیح تعریف موږ تاته وایي. سینس چې یو کار د څه وخت څخه شروع سو، پار د کار موده درښیي. دا کار د څه وخت څخه شروع، د څه وخت لپاره شروع. سینس کار د څه وخت څخه شروع سولو، پار د څو وخت لپاره شروع. دا د سینس او د پار استعمال دی. ویډیو سره لایک کړئ، کمنټ کې خپله رایه هم راکړئ. اوس موږ تاسو ته د دې رولز ووایو چې د دې فارم هیلپینګ ورب دا شان څه شي دي. اوس به راسو د دې رولز ته، د دې پېژندنه. د هر ټینس خپل هیلپینګ ورب وي، خپل فارم وي، خپل چې دا د پلورل سره استعمالیږي، دا د سنګولر سره استعمالیږي. د دې ټینس هیلپینګ ورب چې دی هغه هیډ بین دی، یو دانه دی. دا ټینسونه دي په بعض کې یو وي، په بعض کې دوه وي، په بعض کې درې. نو دې دا یو دانه دی. ورب فرسټ فارم پلس انجي، اول فارم دی انجي ورسره دی، لکه ګوینګ، واکینګ، ډاینګ، لیسنینګ، ریډینګ، انجي ورسره راځي. دې ته انجي فارم وایي، یا فرسټ فارم پلس انجي. پلورل سلاش سینګولر، د دې دواړو سره هیډ بین استعمالیږي. دا چې یو دانه هیلپینګ ورب دی، نو موږ مجبوره یو چې د دواړو سره یو هیلپینګ ورب استعمال کړو. دې دواړو سره که واحد نومونه دي که جمع دي، دغه سره هیډ بین استعمالیږي. اوس به راسو په تفصیل باندې به تاسو ته جملې ووایو. راځو اوس د دې جملو ته. په دې کې جملې جوړوو، خو د هغه څه مخکې یوه دا خبره درسره شریکوو چې ټینس څنګه زده کړئ. دا مخکې موږ درته ویلي، بیا هم درته وایي چې ټینس څنګه زده کېږي. د ټینس زده کولو طریقه، اسانه طریقه یې دا ده، فارموله یې دا ده چې د ټینس، د هر ټینس خپل هیلپینګ ورب ته به ګورې، نوم ته به ګورې، فارم ته به ګورې، پلورل سینګولر دا ته به ګورې. نه به د ټینس څه یو شی کموي چې په کوم ټینس کې کوم شیان استعمالیږي، نه به د بل ټینس څه دې شی راکړي. مثلا د بل ټینس هیلپینګ ورب راواخلې، په دې کې ولیکې، یا د دې ټینس یو هیلپینګ ورب هغه ته نه کې استعمال، نو دا بیا دا ټینس غلطېږي. نو دا د ټینس زده کولو اسانه طریقه ده. یو د ټینس استعمال ته ګوره چې دا څه وخت استعمالیږي، پر خپل وخت باندې دا استعمالول. لکه څنګه چې د ټینس نوم هم دی زمانه، وخت. دې مطلب دا دی چې ټینسونه انسان دې لپاره زده کوي چې بیا کم وخت یې د هغه وخت مطابق، د هغه زمانې مطابق بیا دی جمله جوړوي. اوس به راسو جملو ته غوږ ونیسئ، په هغه ورباندې سر په خلاص کړئ. په دې کې سینس پار استعمال شوي دي، دې ته مو ګورئ په غور سره. He had been waiting for you since morning. هغه ستا دپاره د سهار راهیسې انتظار کاوه. سینس څخه، د سهاره څخه. موږ ویلي وو چې سینس د یو کار د شروع دپاره، د څه وخته څخه دا کار شروع سو یا شروع و. نو he had been waiting for you since morning، د سهار راهیسې انتظار کاوه. دغه انتظار یو وخته څخه تر یو وخته پورې روان و، یوه برخه مکمله وه، یوه هم روانه وه. په دې وجه دې ته پرفیکټ کنټینیوس ټینس وایي. دا چې څه ولیکه یې هیډ هی بین، د هیډ بین دوې برخې دي،
ته به اول هیډ څه به لیکئ، اول د واره به هیډ لیکئ، بیا به فایل لیکئ، سبجیکټ هی، د هغه وروسته به بین لیکئ. هیډ هی بین ویټینګ فار یو سینس مارنینګ، آیا د سهاره ستا انتظار کاوی؟ هی هیډ ناټ بین ویټینګ فار یو سینس مارنینګ، د سهار هسې ستا انتظار نه کاوی، هغه سهار هسې ستا ته انتظار نه کاوی. او هی هیډ بین ورکینګ، هغه کار کاوه، اوس یې کار کوي. کله چې سینس پارنه کې استعمال باره نو دا نه معلومېږي دا کار د څه وخت شروع شولو یا د څه وخت لپاره شروع. هی هیډ بین ورکینګ، هغه هېڅ کار کاوه، د دې دا مطلب دی. د پلیئرز هیډ بین پلیینګ فار 2 hours، لوبغاړو د 2 ساعتونو لپاره لوبې کولې. ایټ هیډ بین رینینګ سینس لاست نایټ، د تېر ماښام راهیسې باران ولو. وی هیډ بین لیوینګ ان چمن فار 20 years، موږ د 20 کالو راهیسې په چمن کې اوسېدلو، د یو وخته څخه تر یو وخته پورې. و دې ته وایي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. مننه، دا و د نن سبق. ویډیو لایک کړئ، جمله کمنټ کې ولیکئ چې